نو دا کباب په موږ د هغې د وجې نه او په افریدو پورې خو هسې هم کباب مشهور وي کباب د بختیار بای پلیټ په هم ګورو ظالمانو تاسو کبیر افریدي صاحب سره لګیا وئ نو ما وې دغه ما ته کیمره نشته نو ما دا شاید به یو انداز دی که نه هغه انداز کې لږ غوندې تاسو اوه هوی هوی تاسو سره ډک کړی خو خدای بس دا د خپل پلیټ ما ته راکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن زمونږ د پښتون بزنس کمیونټي د طرف نه مونږ یو ډیر ښکلی پروګرام تابع کړی ده او دا پروګرام چې کوم دی زمونږ ډیر ګران مونږ تر زړه ته زمونږ زړونو ته ډیر زیات نږدې جناب بختیار خټک صاحب دپاره مونږ دا پروګرام را جوړ کړی دی د پښتون بزنس کمیونټي ټول ملګري به انشاءالله په نننی پروګرام کې مونږ شرکت کوو او ورسره په نننی پروګرام کې مونږ سره په ګڼ شمېر باندې ستوري دي جي د خیبر ټي وي ستوري ورته تاسو وایي یا زمونږ د خیبر پښتونخوا ستوري چې کوم دی هغه مونږ سره په نننی په دې ایونټ کې موجود دی د نننی پروګرام چې کوم دی دا زمونږ ګران رور چې کوم دی بختیار خټک صاحب ته چې کوم صدارتي اوارډ ملاو شوی دی تمغه امتیاز د دې په خوشحالۍ کې به انشاءالله دا پروګرام مونږ کوو او نننی پروګرام نه به هیله کوم چې تاسو ټول ملګري ډېره زیات خوند اخلئ نو ډېر خوندور پروګرام به او دا خوندور بلاګ چې کوم دی دا زما ملګرو دپاره مطلب زما یوټیوب چینل دپاره زما سوشل میډیا دپاره زه کومه نو ما وې چې دغه چې کوم ښکلي مومنټس دي دا تاسو سره شیر کوم نو دا ویډیو وګورئ او خوند ترې واخلئ ملګرو بختیار خټک صاحب را سره دی بختیار خټک صاحب زموږ یو داسې ستوری چې ګڼ شمېر پروګرامونه چې کوم دي په خیبر ټي وي باندې کړي دي ایز ا هوسټ ایز ا پروډیوسر ایز ا سنگر او کامیاب پروګرامونه یې خیبر ټي وي دپاره کړي دي او ورسره چې کوم دی دنیا مختلفو چینلونو باندې ډېر نامور نوم چې کوم دی هغه ځان لا پیدا کړی دی نننی پروګرام چې کوم دی مینوالو هم دوی په اعزاز کې مونږ را جوړ کړی پښتون بزنس کمیونټي دا پروګرام چې کوم دی هم دوی په اعزاز کې را جوړ کړی زموږ ورور ته د پاکستان د طرف نه صدارتي اوارډ تمغه امتیاز ورته ملاو شوی دی او نن مونږ سره بختیار بای دغه دی ناست دی ډېره مننه کوم صاحب چې تاسو راغلی تاسو مننه کوم او دومره لویه او داسې یو ځانګړې غونې ډالۍ مو راته راکړه خورشید خانه تاسو په خدای باور وکړئ ما یو فیصدي هم دا یقین نو خو تاسو فون وکړو چېرې موږ یو غونډه را جوړه کړې ده او تاسو به راځئ او هغه بیا خالص مخلص دی ما د دې ایوارډ د ستاینې دپاره یا د دستاربندي ونه تاسو را جوړه کړې وه دا شیلډ مو ما ته راکړو نو زه تاسو خو چونکې ټول سرکل کې زیاتره ملګري دي زمونږ نو بیا به زه همغه ټایټل به زه بیا پښتون بزنس کمیونټي ته ډېره زیاته مننه وکړم او خوند احساس د محبت په محبت کې نه وي هیڅ اندازه د مصیبت په مصیبت کې نه وي او ما د وصال په شپه اشنا ته په زار ژړل څوک دی چې وایي چې ژړا به په جنت کې نه وي مننه کوم تاسو یو خو زموږ وطن نه بهر یو هلته کې خو چې څومره ستاینه او روزنه کې دغه وشو دلته زه بالکل په دې خیال نه راغلی که ما ته دا پته وه نو ما به تمغه ځان سره دلته کې روړ وي یقین کوئ مسافرۍ صاحب ډېره ګرانه ده او مسافرۍ کې انسان داسې لکه یتیم بغیر مور پلار ورور او خور ښځه بچي دلته کې او دلته کې زموږ د پښتون بزنس کمیونټي چې کوم کردار دی هغه دا دی چې موږ کوشش دا کوو چې هر یو ملګري سره هر یو پاکستاني سره بالخصوصا زموږ پښتنو سره ملاتړ ورور بېشکه همداسې ده هغه نظاره ده په اول ځل نه ده دا ما تاسو سره سویمه غونډه شوه داسې چې راغونډ شو د روټۍ په بهانه باندې ښایسته داسې ښایسته ځانګړي ډیشونه پکې هم وکړو ځکه چې د کراچي سټار خو په دې وله ډېره پراخه سینه باندې اتو درګلې کوي خو هغې نه علاوه د هرې رشتې په حیثیت کې تاسو سره د پښتون بزنس کمیونټي کې د هر عمر کس پکې شته او هغه تاسو ته د هرې رشتې یو احساس درکوي چې ستا خوا کې رور ولاړ دی کشر دې شته او مشر دې شته نو الله مبارک لري زموږ ډېر خوشحال کوم مننه صاحب ډېر خوشاله یو چې فخر کوو په تاسو باندې سلامت دا اوارډ زموږ اوارډ دی دا اوارډ د پښتون بزنس کمیونټي دی چې څومره پښتانه دي دا ټولو دپاره دا بېشکه یو ځل بیا زموږ طرف نه تاسو ته ډېر سلامت مننه کوم جی ملګرو ستاسو ملاقات کوو زموږ ګران ملګری او یو ډېر ښه بزنسمین دلته کې په یو کې اماراتو کې خپل بزنس دی خیبر ټوریزم په نوم باندې د دوی بزنس دی او ډېر کامیاب بزنس دلته کې رن کوي د پښتون بزنس کمیونټي ممبر او مشتاق احمد خټک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورور څنګه تاسو ښه جوړې طبیعت هم ښه دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو کتونکو ته او نن چې کوم زموږ د غونډه را جوړه شوې ده د پی بي سي دا موږ جوړه کړې ده د بختیار صاحب چې کوم هغوی ته ایوارډ میلاو شوی د صدارتي تمغه امتیاز خپل طرف نه او زموږ چې څومره هم
مرګري دلته راغلم شوي دي د پی بي سي د هغوی طرف نه هغوی ته ډېر ډېر مبارکباد ورکوم او الله دې وکړي چې داسې نور ایوارډونه هم زموږ د نورو پښتنو ته میلاو شي او څومره هم چې پښتانه راغلي دي ډېر خوند یې وکړو ډېر یو ښه ګیدرینګ دی تھینک یو مننه جی یو جهان مننه خوشاله اوسئ د پښتون بزنس کمیونټي زیر اهتمام یو دعوت چې کم شوی دی په دې کې غونډه وشوه ډېر ښه تقریب و اوس ته روټۍ باري د زمرود بای نو ډیشز خو ماشاءالله ډېر دي خوندور دي د رستورانټ تعریف هم پکې ضروري کول پکار دي څنګه د پښتون بزنس کمیونټي هغه خبرې هم خوږې وې او ټوله مینه وه بالکل دغه شانه روټۍ هم ښه آیټمز ډېر دي نو لږې خوندور داسې ورو ورو پې ور روان یو او دا تقریبا نور ورځونه لګیا او منیو تیارېده سپیشل داسې منیو تیاره شي چې هغه ستاسو خوښه شي صحیح نه ماشاءالله بس اوس یې راخلو پریزنټیشن خو ډېر ښه دی چې کومه پورې د پریزنټیشن خبره ده ماشاءالله ډېر ښه دی او ټیسټ چې کله ټیبل ته ورسیږو نو بیا به درته ټیسټ وایو زه به داسې همدغه پاس کوم چې لږ راوالی چې تاسو ذایقې نه خوند والی همداسې کوم خو لګي دومره اوس لږه ډېره موږ له هم پته لګي چې ډیشز خوندور دي تاسو خو خپل رسټورنټ دی رسټورنټ مې دی خو زه په خپله په فوډ کې ډېر نه یم تکړه که داسې تورې بینډې هم راته کېښوي کېدی شي پکې غلط شم امام دا عادت دی زه چې ګورم نو چې ما باندې په نظر باندې ښه ولګېږم چې بس دا صحیح دی نه د ښه ډیش پته لګي هغه ماشاءالله او بیا دا زما یو فیورټ شی دی دا تاسو نه دی راخستی که نه نه چې په پلیټ کې دی دا نوي بنیري صاحب نو بیا دی پلیټ کمپلیټ نه دی دا به درته واچو دا دی زه درته اچوم دا ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا واقعي دا پکې کباب سپیشل کباب المدینه نه راغلی دی صاحب ښه وختي مې ډېر تعریف واورېدو کباب المدینه چې 40 قسمه هغه دي پکې ښه فش به پکې لږ ایډ کو ماشاءالله دا دي که نه کباب یې ټول نو دا کباب به موږ د هغې د وجې نه او په افریدو پورې خو هسې هم کباب مشهور یو کباب چې افریدو نه په ټوټو کې څه که نه د درې دی وایي چې د درې ډېر زیات مشهور نو بس دا دا درې نه سپیشل دی راوستی دی دا درې والا سپیشل صحیح ماشاءالله ډېر ښه ډیشز یې تیار کړي دي ښه سټار لکه یو داسې ډیش دی چې د لپاره خلک لري ځینې راځي نه په بوفه کې دوره آیټمز دا مو په خیال دا ډېر ښه هغې کړی دی مینیو یې سلیکټ کړی ډېره د بختیار بای پلیټ په هم ګورو تاسو کبیر افریدي صاحب سره لګیا وئ نو ما وې دغه ما ته کیمرا نشته نو ما دا شاید با یو انداز دی کنه هغه انداز کې لغوندې تاسو اوه تاسو سره ډکړه په خدای بس دا د خپل پلیټ ما ته راکو دا الزام په ما باندې راوړو ماشاءالله سبا اونس فیډبیک به تاسو راکوي بس فیډبیک فیډبیک سپر ډوپر دی خدای کې هیڅ شک نشته دی اوه سل په سلام باندې خوشبوئی په تیر ځل باندې مې ویلو او زه باقاعده دې خبرې گواه یم چې ما سره کوم ملګري راغلي دي او ته مې تاسو راځي کړي ما په شیل کې تاسو دلچسپي لري کنه لري خو د خانې مواري مې ځاخلم زبردست زمان بای هم لګیا دی ځان د پاره خمزیدار پلیټ ډکای او زمان بای سره هم یو سو خبرې کو شاته ور سره مشتاق بای دی نن بجی ټولو پلیټونه ګورو حیدرا نن به د ټولو پلیټونه ګورو زمان بای ولې مشتاق بای تاسو ولې پلیټ لا خالی دی دا وګورئ دته وای ډایټ خا دا وګورئ خا دته وای ډایټ دی خا به جنگیلا نور بای چې کم دی ماشومی سره راغلی دی خپل ماشومی سره ډېر مننه خورشید بھائی تاسو او تاسو د ټیم ډېر زیات خوند کوي خسته پروګرام خوراک به خامخا موږ ته اونست فیډبیک راکوي جی چې موږ ته هم پته ولګي چې کراچي سټار کې خوراک څنګه ملاوي مشتاق بھائی تاسو هیڅ هم روانه غشته دا کیمرا بندو دا کیمرا بندو ګورئ یو شاٹ واخلم ضرور ماشاءالله صدر صاحب سرجی څنګه تاسو خی سم روانه غشته تاسو خورئ نه څه ماشاءالله پورا نن خو ډېر خوشاله ماحول دی جی خی تاسو صدر صاحب
अस्सलाम वालेकुम ज़वाना बखैर अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह तम पके राशा हाँ माशाल्लाह रात सर तो शुरुआत हो को ना सदर साहब अस्सलाम वालेकुम हैदरा Está Khalifa Lirti. Where were you, Ayan? I was looking for you. Rashid. हमारा एक दोस्त है, नाम उसका साबिर है, ये कराची स्टार का रेस्टोरेंट में जो है अल्लाह निकी ने ये कैमरामैन है, इसका एक डायलॉग है कि गरीब है तो क्या हुआ, रोटी हम कम खाएंगे, लेकिन इतना रोटी खाता है कि पूछो मत, हद से ज्यादा वो करा हुआ बंदा हो रहा। वो गरीब है, वो साबिर हो रहा, यही रोटी कम खाता है। देखो वीडियो बना रहा है, साबिर है लेकिन इसको सब्र नहीं है। इसको सब्र नहीं है, अभी देखो ये खाने के लिए भाग रहा है। साबिर देखो हम लोग का वीडियो बना रहा है। कारी साहब खई वैते खदे प्रोग्राम को खी लगे खदे ओहो हो अफरीदी साहब तो ढेर साइड ता नाश्ते चिदा वाले सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? इवेंट कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट कैसे लगा सर? बहुत ज़बरदस्त और बहुत बहुत मुबारकबाद। उनको तमगा मिला, ये एफर्ट्स है, ये पाकिस्तान की पहचान है, खैबर पख्तूनख्वा की पहचान है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। ठीक है, ठीक ठाक खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे लगा आपको इवेंट? बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, मज़ा आया आपको? बहुत ज़बरदस्त, एंजॉय कर रहे हैं अल्लाह आप? ताला आप लोगों को खुश रखे। एनवायरनमेंट कैसा है सर? बेहतरीन VIP इन्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। A1 कराची स्टार जिंदाबाद। खबर है السلام علیکم वो फ्रूट की से सब په پروټو کې کباب خوښتي او کباب ټولو نه سپیشل دیکم زدي کباب سپیشل کباب چې دی درې کباب دی ټول خلک اوسم کوشش کی چې درې کباب لا په پاکستان کې وی چې درې لا لوټ شي زموږ خورشید خان ته کوم نه حاکم غټ ټیلنټ دی وغه د خپل ټیلنټ نه خبر نه دی نو زما ختم دا مې چې ته پر خپل دا باندې لغور کوله خیر سره نن دا دوره مینه محبت ته یونټی دا زموږ د خیبر پختونخوا د پاکستان نور ځینې نه د هر صوبې نه ملګری راغلي دي او د بختیار خټک صاحب په اونر کې چې کوم دی نو زموږ پښتون بزنس کمیونټي ډینر ورکړی نو دا یو خوشاله دي ته یونټي او ملګری ټول راغون شوي ټول صحافیان دي نو ټول ته زه ډېر زیات زړه اخلاص او سلامونه وایم او اپریشیټ کو دا شزونه چې دا زم په نور خلکو کې مراشد دا یونټي او دا مینه محبت थैंक यू सो मच। आज का इवेंट आपको कैसे लगा? अल्हम्दुलिल्लाह आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। हमारी इतनी तवक्को नहीं थी कि इतने दोस्त आएंगे, क्योंकि आज वर्किंग डे था, छुट्टी नहीं थी। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पख्तून बिजनेस कम्युनिटी के सब दोस्तों ने अपनी हाज़िरी लगाई और उसके अलावा हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे मेहमान भी आए थे जो पाकिस्तान से भी आए हुए थे, उन्होंने भी शिरकत की, जैसे कबीर अफरीदी साहब हैं, बख्तियार खटक साहब हैं, उसमें AVT खैबर के हमारे ज़मरूद साहब हैं और बहुत दोस्तों ने बाकी चैनल वालों ने भी शिरकत की। और उसके बाद सब दोस्तों ने आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से गपशप लगाई और प्यार मोहब्बत से जो ज़बरदस्त खाने बने हुए हैं, शाहिद भाई ने इतने ज़बरदस्त इतना मेहनत करके खाने बनवाए हैं आज हमारे लिए, यकीनन इसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें तो वो कम है। नो डाउट हमने जिनसे भी बातें की हैं सब ने एक बात कही है कि खाना इवेंट का एक अलग मजा था और खाने का एक अलग ही सीन था और सब कह रहे हैं कि भाई खाना जो था उसमें हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पे यूएई में बैठे हैं कि अपने पेशावर में बैठे हैं। इट वाज अ लवली एनवायरनमेंट, हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे खाना और यहाँ का जो भी माहौल था, वी लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर कराची स्टार फॉर हैविंग अस टुनाइट और इम्तियाज़ भाई थैंक यू सो मच। जी मलगरो ब्लॉग तासो का तो हिलमनी मच नए ब्लॉग बे तासो خوښ شوی په ब्लॉग کې ما کوشش هم دا وکړو چې زموږ ټول ملګرو سره کېنم غپ شپ ولګوم ماحول داسې و د ब्लॉग په شروع کې ما تاسو ته لکه چې څنګه ویلیو چې را زموږ په ګڼ شمېر باندې ستوري نه په دې ایونت کې به موږ سره شرکت کوي
او په هغه کې لکه ما تاسو ته ویلي جناب کبیر افریدي ډېره مننه کوو، ډېر دروند او ډېر نایس انسان، زما ورسره په لومړي ځل ملاقات وشو، ډېر زیات خوشحاله شو. جي بختیار خټک صاحب یو جهان مننه صاحبه ستاسو چې تاسو د پروګرام ته راغلی او پروګرام ته مو ښکلا وبخله. ستاسو پورې دا ټول پروګرام را جوړ شوی، دا ټول ملګري د ستاسو په دې خوشحالۍ باندې ډېر زیات خوشحاله دي. جي موږ ټول ستاسو باندې فخر کوو، تاسو زموږ ویاړ یې. زمرود بنوري صاحب ستاسو ډېره مننه، او ورسره زموږ آصف یوسفزی صاحب، زمان خان چغرزی او زموږ د پښتون بزنس کمیونټي ټولو ملګرو زه یو جهان مننه کوم چې تاسو دې پروګرام د زموږ نننی ایونټ د ستاسو په وجه باندې ډېر زیات ښایسته و، ډېر زیات ښایسته و. بالخصوصا زموږ ملګری شاهد اصغر بنګش صاحب ډېره ښکلې روټۍ تیاره کړې وه. ملګرو خبرې چې څونه زیاتې کوم وغونه اوږدېږي، خو زه به دا ووایم چې پروګرام ډېر خوندور و. ما هم په ذات خود ډېر زیات پروګرام خوښ کو او هیله مند یم چې تاسو به هم دې ولاګ نه خوند اخیستی. د خپل ځان خیال ساتئ. ما خورشید خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله چې ژوند مو خیر وي. یو ځل بیا هم دغسې ښکلي ویډیو سره به ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. د الله په امان. تارا